پر افغان خاوره د پاکستان نه هوایي حملو ته د افغانانو او نړیوالو غبرګونونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشیني ښودلي او پر طالبانو او پاکستان یې غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان کرینجان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي، قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم وښوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کېږي. له پاکستان مو غوښتنه ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوري غواړو چې اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هېڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه سي چې وغواړي د امریکا د متحده ایالاتو او متحدانو ته زیان ورسوي. د دوشنبې په سهار پاکستاني الوتکو په پکتیا او خوست کې 2 کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي. طالبانو حکومت د دې برید په ځواب کې ادعا وکړه چې په ډیورنډ کرښه د پاکستان په 9 پوځي مرکزونو حملې کړي، خو د دې جګړې له امله د اوښتې مرچوړلې په اړه لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه اعلامیه کې پر افغان خاوره له خپلو بریدونو دفاع وکړه. ویل پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټیټیپي غړي په نښه کړي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته هم سخت غبرګون ښودلی.